سلامونه نیکې هیلې احترامات او سراب پابندوال یم او دا وخت را سره څنګ کې یاره اسامه ولاړ دی او تنویر را سره ولاړ دی. ډېره زیاته مننه یې کوم. اخد دی او عبدالله دی او اسامه را څخه یاره راغلی د پجمڼ نه او زه اسامه سره یاره ډېره زیاته مینه ساتم او زه ورته دغه وایم چې ډېر زیات ګران یې راته یاره زما دغه شعرونه هم ویلي دي. غلط شوی دی پکې خو لکه بیا هم یاره دا زما د زړه سر دی خو زه ورته وایم ستا د خولې نه دغه شانتې شعرونه چې کوم دی نو خوند کوي او دا د موږ سره خپله مینه ده. نو اسامه څنګه یې یاره؟ بس خیر خیریت دی. طبیعت دې ښه دی؟ ښه دی. ما خو ویم ته به یاره راځې زه به تا نه چې کوم دی ویډیو ریکارډ کوم اما تا نه به زه د ژوند باره کې تپوسونه کوم که نه چې تا مینه کړې ده او که نه مینه ډېره ګرانه ده یاره. نن سبا خو په پیسو باندې ډېره زیاته اسانه ده او ارزانه هم ده. تخ کسې کول غواړي پیسو باندې خوند لګي نو دغه شانتې ښه. نو ما خو تا ته بله ورځ هم ویلي وو که نه چې ګوره په مینه باندې خو انسان ژوندی وي که نه نو بغیر مینې انسان داسې لکه ځناور که نه نو زه وایم چې مینه وکړی شي که نه او بل له مینه ورکوي. نو ژوند کې څه هلې ځلې ساتې څه مصروفیات ساتې اسامه؟ بس مونږ کباړ کار دی کباړ کاروبار یې خپل پلار ښه هغې کې ناست پاسې لوښو کاروبار دی چپلې دي داسې ښه ژوند دې ښه روان دی ښه روان دی. او نور چې کوم دی نو څه پیغام ورکول غواړئ مینه والو ته؟ بس لومړی خو ستا ډېر شکریا ادا کوم چې تا سره مونږ لاړو ټیم دې راکړه. قربان یاره ستا راتله ګران دي. نور بس خیر خیریت دی. څه ووایم اسامه شعرونه راته ووایه یاره. دغه دوه راځي نو کباړ کې رز 100 روپۍ ګټي دا راته دا به راته رښتیا وایه نه خپله نه ګټم بس کور کې پلار مې وتلي پیسې ول ورکړي قسم لکه مطلب که والد صاحب دې د یاد ته یې که نه رز پکې درته څومره پاتې کېږي؟ دغه شان پته نه لري که نه بس ورکړي وتلي خلکو له بس دغه شان ګزاره پکې روانه ده. شکر او لکه زه خو چې کوم ځای اورم که نه وایي د ټولو نه د ګټور کاروبار چې کوم دی د کباړ کاروبار کله ناکله یې خو بس نواز شریف ته راغلي بیړۍ راغلي خپلې فیکټرۍ دي ناسې اسامه کتله که د ملک وزیر اعظم شوي نو لومبی به څه کوې لکه؟ لومبی خو به یاره داسې وکړم تا خنده ځان راوغواړم عباس به پکې هم راځي. عباس به پکې هم راځي. ښه نو بیا موږ له به ودې راکړې؟ دا حساب دی ودې به هم درکړم او بس دا کارونه به زر تر زر راټول کړو به یې کړو. کوم کارو؟ روډونه خلکو له سم کړو خلکو له ډېره مینه ورکړو ښه او د خلکو زړونه به وګټو. بلکل دغه مین خبره د خلکو زړونه چې وګټې که نه نو چې هر څه دې ګټلي لکه. او اسامه شعرونه راته ووایه یاره هغه خو ټیک ټاک کې ډېر وایرل شوي وو او زه پکې خلکو ډېر زیات مینشن کړی وم که نه هغه راته ووایه یاره. راځه راځه د ښکلو ځای ته راشه مطلب مې دا ثوابه ته راشه حیا او مینه به دلته وپېژنې یو سبزو خلکو نړۍ ته راشه دلته مینه مست سراب اوسېږي مطلب مې دا پامړی ته راشه. او هغه بل چې څنګه چې ډزو نه مارغان تښتي دا زمانه اوس یاران تښتي د غربت چاپو وهلی یم خپل سږي چې پردي رانه خپلوان ډېر خیال